د کندهار ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او د رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې تېره اونۍ به مو په خیر سره تېره کړې وي. دا د یو ځل بیا زه عبدالقیوم شکوري د انځور د یوې بلې خپرونې د لارې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر سوی یم. په دې انځوریزه خپرونه کې مو تاسو ته د کروندګرو د اوبو ستونزې راخیستې دي تر څو تاسو ته په دې هکله معلومات درکړو. څلور میاشتې یا 5 میاشتې موږ ته کار کوي. نورو خلکو مسلمانانو ته بیا کار نه کوي، نه دی په دې نه کوي. اوس سارا د دامان دی، ارغسان دی، دا علاقې چې دي دا خلک چې دي دا مسلمانان چې یو کاسه ورته جوړه شي یو کار وکړي، دلته 4 میاشتې 5 میاشتې کار کوي، بلابود کار نه کوي. بلابود بیا زموږ ټوله په ماشینانو باندې کار دی. که اوس دوی دا ګاډه لوړه کړي پورته یې کړي په دې سره دا تړلی امکان چې 12 میاشتې موږ اوبه ولرو که کاسه پورته کړي. اوس کاسه دا کله دي دا خلک وایي حکومت وایي چې دا مقصد کار نه کوي چې دا کاسه پورته سي لوړه سي یا بله کاسه ورته جوړه سي. اخوا ته بل ځای لري چې دا کاسه ورته جوړه سي. دا خو ډېره ښایسته خبره ده. دا مسلمانانو ټولو ته به کار وکړي، بسنه نه کړي. داسې دي چې 6 میاشتې 5 میاشتې د جا لوی سیزن دی، لوی کار دی وی کې ما بعد بیا نه کړي. اوس خاص سیله راسي د خلکو مثال انار یې دا نور پالیازونه یې اوبه نه یې بعد ماشین دی، ماشینان دي، د ماشینان خو ډېر مشکل دي، کله خراب کله سم په دا رقم دغه دي سره کله چېږي کله ماشین یې خراب وي کله یو کار خراب وي. نو خو باره کښ خو چېږي نو کښ خو باره د دې وځي نو کښ خو د دې طاقت نه لري. داسې قیاس کړه چې مثال د رومیانو چاریاک په 40 افغانۍ دي چې اوبه یې چې نه یې وروره په شپېتو ته رسېږي لکه دا اوس علم ده 8 ته رسېږي یا 10 ته رسېږي مسلمانانو وس نه په رسېږي. اوبه چې اوس په چېرو سي مقصد چې دغسې اوبه مثال یو خبره ده پر یو شي باندې 10 روپۍ دغه ولېږي په چېرو اوبه 40 روپۍ په ولېږي. حکومت دا غوښتنه چې دا زموږ شی په خپل ملت کې یعنې په افغانستان کې هند ته ولاړ سي دغه ته ولاړ سي ایران ته ولاړ سي داسې ملکو ته دا زموږ شی وارد کړي موږ په دې ډېره خوشحاله یو. موږ دا خو ټوله دغه زراعت دی چې دغسې لکه دا شپیشتي وو سبزي وو ګندنې وو ترتیزک دي ټول دغه نباتات دي هغه ټوله کښتونه دي په ښار پورې ښار ته وړو د هغه څخه خپل حلاله روزي لاسته راوړو. دغسې نور کښتونه خو ډېر دي خو هغه موږ چې د دې لرو لکه ګندنه وو سبزي وو ګشنیز وو پیاز وو داسې شیان. د دالې اوبه دي چې د دالې څخه راځي هغه اوس نشته اوس. او بل دا چې دي د دې علاقې اوبه د دغسې د کارتې د دغه علاقې څخه موج اوبه دي د لښتۍ کور د راونه دي راوځي هغه اوبو څخه موږ استفاده کوو په مځکو باندې لګوو. که چېرې دا اوبه نه وي د دالې اوبه هم نشته. که چېرې دا نه وي موږ د خپل کښتونه د خپل زراعت پر مخ نسو بیولی او اوبه کمې فعلا باید اوبه جاري وای اوس بهېدلی چې موږ غنمان کښتونه ټول اوبه ته ضرورت شته او باران هم څه دغه ځنډېدلی دي اوبه نشته ټول کښتونه اوس اوبه غواړي ګرمین ده وجه دا بس اوس نه دي رارسېدلي باید په دغه وخت کې موږ سره اوبه وای باید د دالې اوبه رایله سوي وای. داسې خو اقلا نشم ویلی چې داسې ټاکلې موده دوی نه لري کله 2 میاشتې کله 1 میاشت کله 3 میاشتې خو دوی چې هلته اوبه وي نو کله نه کله ډېرې رایله کوي کله چې اوبه نه وي نو لږ وي نو داسې نشم ویلی او بیا چې اوبه دلته راسي بس موږ ډېره استفاده ځینې کوو موږ ته ډېره فایده رارسوي. د دالې په اوبو او د موږ خپل د ماشین په اوبو باندې موږ ډېر توپیر سره لري سره مختلف وي
زراعت مو ډېر فرق سره لري که چېرې د برمې په ماشین په اوبو باندې اوبه کړو او زراعت مو هغه وضع نه کوي پرورش خاص نه کوي او هغه اوبه چې دي زورورې د باران اوبه دي هغه ډېره توقعیه ورکوي ژر یې لوی وي لکه امباش ورسره ملګري نو هغه ډېرې فایدهمنې دي کښتو ته بس موږ غوښتنه همدا ده بس چې پر وخت باندې اوبه راویله کړي کښتونه زراعت ټوله اوس خو دا کښتونه چې دي ټوله اوبو ته ځي چې اوبه نه وي نو هېڅ نشته اوبه پر وخت باندې راویله کړي دا د غنمو په وخت کې داسې نه چې یوازې غنم ټوله کښتونه غواړي اوبه نو بس خواهش مو دې څخه دا دی چې بس اوبه پر وخت باندې راویله کړي توجه بس د کښتو زراعت حالات د امامتو حالات چې بس هغه خواري زندګي او غریبي کوي بس همداسې توجه خوا دي به خپل حاصلات خپل حلال روزي لاسته ځینې راوړي باید چې پاکه سي اوبه ضایع کړي اوبه بې ځایه لاړې نه سي بارانونه موسم د ژمي موسم یې اوبه بارانونه پر ورښت دي اوبه راځي او هغه بېرته بې ځایه کېږي چې لږ څه بارانونه وشي بېرته داسې پارچاو کوي بیا اوبه اوړي ضایع کېږي او چا موسم نه وي اوبه ځي چا موسم اوبو ته ضرورت یې په هغه وخت کې بیا خلاص شي مشکلات جوړ کړي بس نو باید دا اوبه چې کومې راځي د دولت هغه باید ذخیره سي وساتل سي دې داسې امکاناتو ته برابر کړي لس کاله کېږي د هغه خبرې د هغه روانې دي داسې به وکړو داسې به وکړو چې اوس خو موږ خوشحاله یو نو په دې خو هر څوک خوشحاله دي زه هم خوشحاله یم ته هم خوشحاله ابل هم خوشحاله دي نو چې کار عملي شي نو ښه خوند کوي چې نه عملي نه خو هغه د خبرې دي نو خبرو مو کار دي مګر چې عملي شي نو ښه کار دي د ګور لپاره فایدهمند زما هم فایده ده یوازې زما فایده نه ده د ټول کندهار فایده ده که موټروان وي که دوکاندار وي که هر څوک چې وي د دې د فایده ده نو د هغه نظر ما دغه دی اوس خو اوس شپږ میاشتې اوبه شته شپږ نشته نو خو دغه ستونزې دي که نه دي نو خو تاسې هم وینئ ګرځ ځوین ګڼم ګره ویني چې په ماشین دي په مردار اوبه دي په هغه دي اوس مردار اوبه وساتي پر جنګ باندې پر دوامه ده دایمي وینې اوبه راځي مردارې ګډران اوبه راځي پر دغه موږ په وایي کړي دي دغه موږ کار دي نه اخلو نو چې اوس پاکې اوبه ورسوي نو ښه خوند کوي نو د هر چا لپاره فایدهمند دي زموږ لپاره هم فایدهمند دي ډالۍ به هم پاک شي د پنجابونه یې لوړ شي پرچاونه یې لوړ شي اوبه ذخیره شي اوبه پر بله ولاړې نه شي ناکې ولاړې نه شي پر ځای د درک ذخیره شي نو په څه کال اوبه راکړي او که بند نه وي نو خو اوبه دا د سبا بر سبا د خلک ورغلي دي راپرچاوېږي نو چې راپرچاو شولې دغسې اوبه خو نو چې پرچاو شي نه خو ناکېږي نو خو ناکېږي چې پر خپل دغه باندې به پرچاو لوړ شي اوبه ذخیره یې به نو نه ځي نو په خپله اندازه سره په تونل باندې رایله کوي 40 انچه د یو تونل دی 40 دغه انچه بل تونل دی دغه سره ما خبرې کړې دي بسمت دی په مصري مسما و دغه د زالیر بند رئیس و ما خبرې ورسره کړي اچا مصره اچا انچ اوبه د ګر کندهار ذخیره بس کېږي نو چې وسي خو نو چې نه وسي نو هغه به د لاس وار دی نو چې اوبه نه وي په ماشین دی مبلین دی ډیزل دی تیل دی پټرول دی ماشین پټرول دی دغه پټرول دی خو دا یو په دوه تمامېږي چې موږ په نغده وو هغه به پر هغه مصرف شي نو که نه کړو خو هغه ممکن څه څه وکړو فقر وکړو نه کېږي نو اوس مجبور یو رقم چې شپه که زموږ سره دغسې وسي او دولت خدای مهربانه کړي دغه د لیبن سره فعاله کړي خو نو بیخي خوندور کار دی پخوا فعاله وه کروندګر اوس چې دی اوس بدخوانده دي بدخوانده په دې معنا به اورېده و دا هغه دي سره پخوا چې به اوبه په پېخل وه بر هر شی ارزانه وه ګټه کوله اوس د اجارهدار جلا په پیسې معنا په پسېږي کارېدو والا جلا په پسې مګر مفاچن نشته بازار ته شاته چې وایي معنا هغه ګندنه و سبزي و شپېچ و هر شی چې یې غونې بیا نه و جوړوي ولې خو هلته د چیلو مصرف یې نه د چیلو ماشین دی و ها دی و دا په کال کې شپږ میاشتې مکمل لا نشته و په دې نشته چې معنا ارغنداو ولسوالي بیا جلا دغه کوي و موږ ته رسول موږ یې جلا دغه کوو باره په دې مابین خو عدالت هم نشته چې یوې خواته ولله زموږ نظر د هغه دی چې معنا د کاسا کار سي سم فعاله سي مصرف وسي وجه کار سره نو دا زموږ دغه دی نظر
موږ ته باید دغه د دالې اوبه موږ ته برابرې سي ځکه چې دا ښه کښت و ښه حاصل هم کوي او دغه ماشین اوبه چې دي خو په چیلو دي مصرف ډېر لري ډېر ګران پرې وځي او بل چې دي دا اصل نه پکوي په مځکه دا اوبه کمزوري دي هغه د ولي اوبه چې دي هغه زورورې دي د بارانو د ولي اوبه په کال کې تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې داسې موږ ته د ولي اوبه وي نور بیا موږ د ماشینو د چیلو د مصرف اوبه دي باید پر دغه د الله کار وشي زموږ غوښتنه دغه د کار سي دیوالونه یې لوړ سي چې اوس په کال کې موږ 3 میاشتې اوبه لرو بیا باید سترو کال یې ولرو 9 میاشتې اوبه ولرو 8 میاشتې اوبه ولرو زموږ دغه غوښتنه ده د ماشین کښت خو چې موږ وکړو هغه موږ ته مصرف ډېر کوي چیل ګران دي ماشینان خرابیت کوي هغه زموږ ته ډېر مصرف کوي او دغه نو چې بیا دي د ولي اوبه دا موږ چې اوبه دي دا نو بیا او ښه حاصل هم کوي ښه اوبه هم دي د کښت دپاره نو دا بیا 100% کې پیدا کوي درې میاشتې بالابد موږ د اوبو سره ډېر په مشکل اخته یو هر سړی پوهېږي برمې دي ماشینان دي بل شی خو مې نسته که موږ وایو چې داله کار سي مثال داله ووځل سي داله پاکه سي هره خوا په سمیږي مګر که په دغه رقم یوه خوا ولاکه پکېږي که نو غوښتنه مو د هغه ده چې بند یې لوړ سي بند یې سم سي بند یې کنټرول سي که دا بند چې یو خاکي ډبرین بند دی په 1313 هجري شمسي کال کې جوړ شوی دی چې 50 متره ارتفاع لري 520 متره طول لري په لاندنۍ برخه کې حدوداً 300 متره عرض لري په سر کې 9 متره عرض لري د اوبو ظرفیت په هغه وخت یعنې 15 کاله پخوا د ډیزاین په وخت کې حدوداً 1500 میلیونه متر مکعب و چې متاسفانه د تیرو 15 کلونو په جریان کې چې پر دې بند باندې عمر تیر شوی دی 40% څخه تقریبا اوس ویلی شو چې اضافه تر 40% پورې د رسوباتو څخه ډکه شوې ده چې د همدې ستونزې له کبله د دالې د بند د ذخیرې حجم د 500 میلیونه متر مکعب څخه اوس نو 300 میلیونه متر مکعب ته راکمه شوې او کښته شوې ده یعنی 200 میلیونه متر مکعب موږ په دا تیرو 15 کلونو کې د لاسه ورکړی دی پخوا که د اوبو ټوله اعظمي ارتفاع 45 متره و اوس 14 متره دی نو ځکه موږ په کال کې 6 میاشتې اوبه لرو 6 میاشتې اوبه نه لرو خو د دې ستونزې د حل دپاره موږ په اول سر کې دغه 15 کاله پخوا یعنی حدوداً 14 کاله پخوا چې د دې بند څخه موږ لیدنه وکړه دا وړاندیز ما وکړي چې باید یو نوی بند لوړ پر دغه دالې بند باندې د ارغنداو پر رود کې جوړ سي ځکه که دا کار ونه سي دا د دالې اوسنی بند به 40 کاله بعد ممکن بیا به خدای نکرده د ارغنداو دپاره به هم کافي اوبه ونه لري ځکه نو دا ډېره اړینه وه او اړینه ده چې باید یو نوی بند د ارغنداب پر رود باندې د کندهار ولایت د دې 7 ولسوالیو دپاره باید مجددا جوړ سي خو په هغه وخت کې دا وړاندیز ومنل سول په انکشافي پلان کې د وزارت انرژي او آب داخل سول اما چون چې دا یو طویل المدته پروژه وه شاید په هغه وخت کې مطالعات هم د دې بند محور او د ځای هغه مربوطه سروې او مطالعات ډیټا او اسناد موجود نه وو ځکه دا نوی وړاندیز شوی بند و
او پیسې به هم ډېرې غوښتلې، امنیتي حالات هم شاید مساعد نه وو په هغه وخت کې. دا په پلان کې ونیول شول چې امید شته انشاءالله چې په قرار سره به په راتلونکي کلونو کې به حتما پر دې باندې کار وشي، ځکه ځای هم انتخاب شوی دی د هوایي نقشو د لارې څخه ځایونه تعیین شوي دي د حسنزو په منطقه کې چې امید شته انشاءالله هغه بند جوړ شي. خو فعلا د دې دپاره چې د کندهار ولایت د دغه یادو شوو 7 ولسوالیو ستونزې حل شوې وي، فعلا قرار پر دې باندې دی چې د دغه اوسنۍ د دهلې بند ارتفاع 8 متره لوړ سي، او همدغه رقم په دې اخر کې موږ بیا هم وړاندیز کړی دی چې نه تنها دا چې باید 8 متره لوړ سي، باید چې پاک هم سي. اوس خوشبختانه داسې ټکنالوژي شته په وجود راغلی دی چې کیدای شي چې دا بندونه پاک سي. نو خو د دې کار لپاره د دې پروژې د سرته رسولو لپاره قرار دا وشو چې د امریکا متحده ایالاتو د انجینري د نظامی قواو د انجینري ټیم لخوا سروې او ډیزاینونه وسول، هغه اسناد او مدارکو ډیټاوي چې په لاس و دوی ته موږ په اختیار کې ورکړل، بالاخره دوی ډیزاینونه یې وکړل د دې لپاره چې دغه بند 8 متره لوړ سي. د دې لپاره چې یو نوی وال هاوس جوړ شي، نو د 3 متره په فاصله سره د پخواني وال هاوس یا هغه د ماشینري اتاق چې پخواني یعنی 4 کاله د مخه جوړ، د هغه په څنګ کې 3 متره د اوسنۍ تونل پخواني سنګي تونل چې د بند څخه به اوبه راتللې، هغه تونل ته مو 3 متره ادامه ورکړه، تمدید شول چې هغه د یو فلزي تونل په واسطه سره چې تقریبا دقیقاً 4 متره و 18 سانتي قطر دی. دغه تونل امتداد په فلزي تونل سره وشو چې دغه د تونل کارونه ټوله د فلزي او تخنیکي کارونه په خپل د دالې په بند کې د یاد شوی کمپنی ترکی کمپنی د خوا سره ورې جوړ شول او نصب شول. پس له هغه څخه دغه اصلي تونل څخه بیا 15 شاخونه یا 15 والونه جلا شول چې 2 ابیاري 2 ابرساني او یو هم د برق د توربین لپاره چې دغه کارونه وشول او اوس عملا په ساحه کې دا تطبیق شوی دی او نوی وال هاوس جوړ شوی دی. سږ کال الحمدلله بیا شکر دی چې بارانونه وشول ډېر، که څه هم تر اوسه پورې هغومره باران چې باید شوی وای لا نه دی شوی، خو امید شته انشاءالله چې بیا هم وخت لرو ورته بارانونه به وشي. خو لیکن د دهلې د بند د ذخیرې اوبه د اوبو سرچشمه د غزني ولایت د مالستان ولسوالۍ د لوړو غرونو څخه شروع کیږي چې بیا دغسې راځي پر جاغوري او وکلات او مقر او ارغنداب او میزان ولسوالیو بالاخره دهلې بند ته رارسیږي چې په مسیر کې نور رودونه هم ورسره یو ځای کیږي. ډېرې شی واورې وسولې پر سرچشمو باندې کاسه ډکه سوه او اوبه پارچاو سوله. د ښاري انځور د خپرونې درنو لیدونکو او د رادیو ګرانو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ انځوریزه خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې چې زه عبدالقیوم شکوري او د کمرې شاته رحمت الله سمون ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې پر لوی او مهربانه خدای سپارو. ښه وخت ولرئ.